ماشومان هغه څه کوي چې ورسره شوي وي او هغه کارونه کوي چې تاسو ورسره کوئ. که مو د خپلو ماشومانو کوچنی تېروتنې په بد او قهرجن رفتار جوړوئ نو تاسو غلط یې. ځکه ماشومان ستاسو له خبرو او نصیحتونو څخه زده کړه نه کوي. که ورته لس ځله هم نصیحت وکړئ نو هغه نصیحت مو کوم ځای نه نیسي، بلکې ماشومان ستاسو له رفتار څخه زده کړه کوي. که ورسره مو بد او قهرجن رفتار کړی وي نو همغه ستاسو بد او قهرجن رفتار به له نورو سره هم کوي. دوی ملامت نه دي، ځکه دا بد او قهرجن رفتار یې له تاسو څخه زده کړی و. خو که چېرته بیا د دې موضوع برعکس عمل وکړو، که د ماشومانو کوچنی تېروتنې مو په ورین تندي او لوی حوصلې سره وزغمئ نو نه تنها چې ستاسو ماشومان به خوشحاله شي، بلکې ستاسو دغه ښه او ښکلی رفتار به ستاسو په ماشومانو کې هم وده وکړي. نو بیا کولی شي چې د نورو تېروتنو ته هم لویه حوصله او زغم ولري. اوس نو ټاکنه ستاسو ده چې څنګه کورنۍ غواړئ.